الرحمن الرحیم د افغانستان روزی خواند وکړه سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبول کړئ. د افغانستان د اساسي قانون د 82 مادې له مخې زه جنرال صاحب دوستم ته د مارشالۍ رتبه د قانون په رڼا کې ورکوم، ځکه جنرال صاحب دوستم د مارشالۍ رتبې لایق و. په دې کې هیڅ چاته ضرورت نشته چې خبرې وکړي. جنرال صاحب دوستم ته دې د مارشالۍ رتبه مبارک وي. روزی خواند وکړه مونږ ته دا بسکرۍ کو ډیټوره وې سر نشه جګوی نوې پیس وپاکوی شوه اوس د مارشالۍ رتبه یې ورکړې هی نو دا ړنګ پنګ افغانستان دی نو چې وکړي وکړو مونږ وکړي زاړه شو نو دغه ته مارشالۍ رتبه یې ورکړه. سلامونه نیکې هیلې د پکتیا وینز ټي وي ټولو مینوالو ته. نن موږ د جنرال دوستم د مارشالۍ غونډې تالار ته راغلي یو. یو ساعت نیم ساعت وروسته به دا غونډه پیل شي. تاسو له موږ سره واوسئ. شما شاهد تاریخی ترین صحبت ها توسط مارشال عبدالرشید دوستم هستید و افتخار مارشال کشور. سلام میگم کشور افغانستان که ملت مجاهد است، که بزرگان دختران است. سلام میگم. تاسو ته معلومه ده چې مارشالۍ رتبه چې چاته ورکول کیږي هغه یو څه اصول لري. زه به تاسو ته یو دوه اصول ووایم. یو دا دی چې کله چې یو کس په لاره ځي هغه له زمري سره مخامخ شي یا پړانګ سره باید ترې ونه ډار شي چې هغه یو زه یم، هغه هم مړ زمری باید ژوندي وي باید. بله خبره دا ده چې کله چې مونږ عملیاتو ته ځو زما موټر تر ټولو مخکې کتار کې وي، لومړنی موټر زما وي، او کله چې د جنگ ساحې ته ورسېدو تر ټولو اخري موټر زما وي. نور اصول دي هغه به باید ما تاسو ته ویلي وی، خو اوس ګرمي ده. نور مونږ له تاسو څخه اجازه غواړو. مونږ ته چې د مارشالۍ رتبه راکړل شوې دا ډېره ده، نو نور مشران به خبرې کوي. مونږ له تاسو څخه اجازه غواړو. ژوندی دې وي افغانستان، زنده باد افغانستان. تشکر. جنرال صاحب ته ګوره مارشالۍ رتبه ویل کړه، خو انشاءالله مونږ به مې واخلو شو او بخورو. دقت سم شئ. مارشال صاحب مننه ملګرو. ډېر عسکرو امر وکړئ مارشال صاحب. ما باندې نګ ناوخته شو، خو اوس زما د مارشالۍ رتبه اخیستې، په دې داسې حمله وکړئ لکه به دښمن یې چې کوئ.
عسکر امرونه څه کوې؟ زه دې وشرمولم. ژوندی مې ګرفتاروله ژوندی